بسم الله الرحمن الرحیم. یو ورور پوښتنه کړې ده چې موږ څو ورونه یو. دا یو ورور مو په بد چلاوه دی، په ویش مو جلا کړی دی، خو چې اوس هم تعلق ورسره ساتو، دی داسې بې ګزارې سړی دی، ګزاره ورسره سخته ده، جنجالي سړی دی. نو اوس که چیرې موږ د ده سره تعلق قطع کړو، نو د هغه حدیث تر وعید خو به لاندې نه راځو چې تر 3 ورځو به لابد ورور مسلمان باید د ورور مسلمان سره خبرې قطع نه کړي. د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې 2 خبرې کول غواړم. لومړی خبره دا چې حضرت یوسف علیه السلام د حضرت یعقوب علیه السلام زوی و. یعقوب علیه السلام د الله عز وجل وتلی پیغمبر و. د ده زامنو په ګناه لاس پورې کړي. یوسف علیه السلام چې معصوم و، ماشوم و، د خپل محبوب او معلوب پلار څخه یې بیل کړي او بیا یې په ظلم باندې څاته واچوي، بیا یې پر قافلې والا باندې خرڅ کړي. پر یو معصوم ماشوم چې اخر پیغمبر ګرځي، پر هغه باندې دومره ظلم او ستم د ډېره ستره ګناه ده. د پلار اوښکې یې توی کړلې، پلار یې مغموم کړي. حتی روایاتو کې راځي 40 کاله یا 80 کاله یعقوب علیه السلام اوښکې توی کړلې، اخر ړوند سو. دومره د غمونو توپان د زامنو پر پلار راوستی، او بیا د دې پلار ساده سړی نه و، د الله پیغمبر و. یعقوب علیه السلام د خپل اولادو سره څه وکړل؟ یعقوب علیه السلام د خپل اولادونه شړلي نه دي چې تاسو ځئ، تاسو ظالمان یاست، ګناهګاران یاست، بدکاران یاست، بلکې د ځان سره یې راوګرځول او دعوت یې ورته وکړي، د نیکو اعمالو ترغیب یې ورکړي او د ځانه سې شړلي نه دي تر داسې اندازې پورې چې کله د دې هغه بل ورور بنیامین بیا یوسف علیه السلام وګرځاوی، ډېر کلونه وروسته بیا هم پلار د دې څخه ناراضه نه دی، بلکې داسې ورته وایي: یا بني یذهبوا فتحسسوا من یوسف و اخیه ولا تیأسوا من روح الله انه لا ییأس من روح الله الا القوم الکافرون. ای زما بچانو، تاسو لاړ سئ، د یوسف علیه السلام پلټنه وکړئ، د ورور پلټنه یې وکړئ. د الله د رحمته مه ناامیده کېږي، د الله د رحمته یوازې کافر قوم ناامیده کېږي. نو یعقوب علیه السلام چې دا کار وکړي، نو هغه زامن آخر نیکان خلک جوړ سوه، بلکې د انبیاو پلرونه جوړ سوه. نو لومړی خبره خو مې دا ده چې دا ستا ورور دی، پر تا حق لري. که بد عمل یې، که ګناهګار یې، دا تکلیفونه زحمتونه یې برداشت که، د قرابت یې پر تا حق دی، راویې ګرځوه. یو وخت به الله عز وجل نیک او صالح انسان ځینې جوړ کړي، یو وخت به فکر وکړي. یوه خبره مې دا ده. دوهمه خبره مې دا ده که چیرې ستا ورور کې څه مشکلات وي او غیر شرعي کارونه نه وي، دغسې بعضې کسان ژر خوا بدېږي، پر هره خبره جنجال کوي. دا تکلیفونه یې برداشت که، د دې په وجه باندې خبرې مه ورسره قطع کوه، تا ته جایز نه دي. او که چیرې غیر شرعي کارونه کوي، ناروا کارونه کوي، کبیره ګناهونه کوي، هغه خبره بیا بیله ده. هلته هم ته د دعوت سلسلې لرې، تر دعوت وروسته که بیا هیڅ نه وي، هغه د زړه محبت به ځینې قطع کوي، ظاهرا مدارات کول ورته جایز دي. او که دې دا کار ونه کړی، نو د مشکات المصابیح 115 نمبر حدیث دی چې انس رضی الله عنه فرمایي، وایي ما ته پیغمبر علیه السلام داسې وفرمایل: یا بنی ان قدرت ان تصبح وتمسی وليس في قلبك غش لأحد ففعل. ای بچه، ای زویکه، که ته وتوانېږه چې سهار او ماښام کې په زړه کې د هېڅ چا سره څه غش او غیل نه وي، نو دا کار وکړه. بیا ورته وایي: یا بنی وذلك من سنتي ومن احب سنتي فقد احبني ومن احبني كان معي في الجنه. ای بچه، ای زویکه، داسې کار د زما سنت دی، او څوک چې زما سنت خوښ ګڼي هغه ما خوښ ګڼي، او څوک چې ما خوښ ګڼي هغه به زما سره په جنت کې وي. نو راسه ځان جنتي جوړ کړه، هر سهار او ماښام د هېڅ چا سره هېڅ کینه او بغض مه ساته. بل حدیث دی، هم مشکات المصابیح په 5040 نمبر باندې را نقل کړی دی. د حدیث الفاظ داسې دي: ابو هریره رضی الله عنه فرمایي، وایي پیغمبر علیه السلام وفرمایل: لا یحل لمسلم ان یهجر اخاه فوق 3
فمن هجر فوق 3 فمات دخل النار. وای پیغمبر علیه السلام فرمایلی دی هیڅ مسلمان ته حلاله نه ده چې د خپل ورور سره دي تر 3 ورځو به لابد خبرې قطع کړي. که چیرې چا خبرې قطع کړلې او وفات سو دخل النار العیاذ بالله، نعوذ بالله من النار. وای جهنم د اور ته به الله داخل کړي. نو کوشش وکړه د ورور سره دي خبرې مه قطع کوه، تکلیفونه یې برداشت کړه. والسلام علیکم ورحمة الله.